اخر یو دو طریقې پاتې وي چې بعض انسانان بغیر د ضرورت نه په حمام کې ډیر وخت تیروي. اهل علم دا خبره لیکله چې دا لیټرونونه او د قضای حاجت چې کوم مواضع دي دا هغه ځایونه دي چې دې ته ډېر ګند را جمع کېږي او ډېر موذي حیوانات را جمع کېږي. د پیریانو مراکز دي او د ګندونو مرکزونه دي. نو په دې کې حاجت چې د انسان پوره شه نو زیات وخت به لیټرین کې سړی نه اړوي بغیر د ضرورت نه. ډېر انسانان به تاسو لیدلي زموږ د علاقو کې نشته. ښار کې چې موږ سبق وایو هغه اوقاتو کې به ډېر خلک داسې چې دننه حمام ته د اخبار ټوټې ځان سره وړي هغه ګوري. ډېر خلک دا سګرټ وغیره دننه په حمام کې څکي. سګرټ هسې هم حرام دی، سړی په حمام کې څکي او که بار څکي ناروا دی. خو د ډېرو خلکو عادات داسې چې حمام کې ډېره زمانه اړوي بغیر د ضرورت نه. دا مسله عامو کتابونو لیکل ده چې دا خلاف سنت ده. حاجت چې دی پوره که بیا به د لیټرین نه سمدس راوځې، ځکه دا داسې د ښو خلکو ځای هم نه دی او ښه ځای هم نه دی او مسلمان به هغه ځای کې ډېر نه ایسارېږي چې کوم لا یعنی و بېفیدي. خو که انسان بیمار دی او د وسوسې بیمار دی او حاجت یې زر نه پوره کېږي دا معذور دی. انشاءالله به دې سړي څه نشته. بل ادب پکې دا و چې د وتو دعا دا ده. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د لیټرین نه وتو غفرانکه، د اسانه دعا د دوه الفاظ هم نه دي بلکې یو لفظ د غفرانکه، الله ستانه بخښنه غواړم. ځکه د حاجت په ځای کې به زموږ نه څه کارونه داسې شوي چې هغه به د رسول د طریقې مطابق نه وي. نو الله موږ ته د دې ګناهونو بخښنه وکړه. سلفو به دې حمامونو کې وخت اړول دې ته به د وخت ضایع کول ویل، چې په دې حمام کې وخت تېرول دا د وخت ضایع کېدل دي. د بعضو سلفو نه داسې نقل دي چې هغو به خپلو لوڼو ته ویل چې تاسو بهر موږ ته حدیث وایې داسې لیټرین نه بهر ګیټ کې، نو موږ به هغه حدیث اورو په غوږونو باندې. څه شی په غوږ باندې په لیټرین کې اورېدل دا ناروا نه دي. دې دپاره چې زما دا وخت په لیټرین کې ضایع کېږي نه. نو دې نه معلومیږي دا هغه بېکاره ځایونه دي. حمام دننه بېکاره ځای دی، په دې کې ډېر اوقات تېرول او د دې نه خوند اوچتول او دې کې دننه اخبارونه کتل او سګرټ څکل او نسوار لګول، دا شیونه د ډېرو خلکو عادات دي. تاسو به ښاریو کې دا یې نه او دا د دین د ناخبرۍ نښه ده چې سړی به دې ځایونو کې ډېر وخت اوقات تېروي. نو یو به دې سړی زر وځي او بل به دا دعا وایي غفرانکه، دا دعا به وایي چې الله موږ ته بخښنه وکړه. که زموږ نه څه کوتاهي به دې کې شوي نو موږ ته الله بخښنه وکړه.